سندت عليه لو هعمل لك ايه تستاهلي 100,000 عيد على اللي عملتيه لو هعمل لك ايه. چې کله سړی کتابونه ګوري یو کتاب کې دا دروسه پورې نه دي راغلي چې یو نبی دی د خپل امت متعلق د الله تعالی په دربار کې ژړا کړي، نه د حضرت عیسی علیه السلام متعلق راغلی ده، نه د موسی علیه السلام متعلق راغلی ده، نه د ابراهیم علیه السلام متعلق راغلی ده، نه د حضرت آدم علیه السلام، نه د نوح علیه السلام، نه د شیث علیه السلام، نه د شعیب او د یونس علیه السلام چې څومره قومونه او څومره انبیا تیر سوي دي د هغې متعلق کتابو دا نه دي لیکلي چې هغې انبیاو به د خپل امت متعلق د الله تعالی دربار کې ژړا او دعا کولې. دا صرف اور صرف امتیاز او خصوصیت د پیغمبر علیه السلام ذکر شوی دی چې د هغې التجا، د هغې استغاثه، د هغې فریاد او د هغې ژړا دا به ټوله زندګي د امتي په شکل باندې وه چې الله زما د امت سره به څه کېږي، زما د امت سره به څه کېږي. د نورو انبیاو د نورو قومونو عجیب معاملې وې. حضرت نوح علیه السلام چې کله قوم څه بیزاره او قوم د حضرت نوح علیه السلام خبره ته تیار نه و، نو حضرت نوح علیه السلام بس یو دم خپله فیصله سناو کا او خپله دعا پیش کا، خپله شرع پیش کا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله دا زما د قوم د کافرانو پر دې مځکه یو کور وکلی مه پرېږده. نو الله تعالی د نوح علیه السلام د دعا او د شرع قبولیت هغې د اوبو په شکل باندې وکړي چې ټول قوم تباه سو. لیکن پیغمبر علیه السلام د طائف د بنو ثقیف په قبیله کې را روان دی او د بنو ثقیف هغه اوباش خلک، هغه بېلارې نوجوانان هغې په کاڼو باندې ولي او تر دې حده پورې چې د پیغمبر علیه السلام بدن خو څه کوي د هغې مچڼې مبارکې د وینو ډکې دي او چې کله د پیغمبر علیه السلام دا حالات ویني نو ملائکې لمبر پر لمبر را حاضرېږي. متصرفات الجبال چې هغې د غرو تصرف په لاس کې لري، هغې پیغمبره صرف تلفظ وکړه چې په دې غرو کې تباه. متصرفات الریح چې هغې بادو تصرف لري، هغې تمنا کوي چې پیغمبره صرف دعا او شرع کوه، او متصرفات السحاب هغې په وریځو په دې شکل به تباه. لیکن پیغمبر علیه السلام چې کله پر یو کاڼي باندې کښېناستی او د هغې هغه شرع د هغې دعا د خپل قوم متعلق څه ده، هغې دا وایي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، یا الله زه د دې قوم تباهي نه غواړم، د دې قوم هلاکت نه غواړم، یا الله صرف زما دې قوم ته هدایت وکړه، که دې کې زما معاونین نسي پیدا، د دې په نسلونو په بچیانو کې به زما د دین معاونین راسي. حضرت نوح علیه السلام چې آدم ثانی دی، د حضرت نوح علیه السلام د خپل قوم سره هغې معامله داسې ده او د پیغمبر علیه السلام د خپل قوم پر زیرېدو باندې وینا او معامله په دې شکل باندې ده.